tasu.lspace پښتو سره یاست. نوري کیسې له sbs.com.au/pakhtosakhawauri څخه واورئ. سلامونه ستړي مشي. نن چهارشنبه د 2024 کال د جولای د میاشتې 15مه نیټه ده چې د چنګاښ میاشتې له 25مې نیټې سره برابرېږي او تاسو له SBS پښتو څخه د نن ورځ لاند خبرونه اورئ. پر ایران د امریکا له وروستیو بریدونو وروسته ایران پر اردن او بحرین د توغندیو بریدونه کړي دي چې ورسره د هرمز تنګي د کنټرول پر سر روانه شخړه لا پسې شدیده شوې ده. د جګړې لامل د تیلو بیې یو ځل بیا لوړې شوې دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې ایران به له امریکا سره په سیمه کې د روانې جګړې پر مهال د خپل هیواد د ساتنې لپاره غچ اخیستونکي اقدامات وکړي. ښاغلي پزشکیان د ایران دولتي تلویزیون ته ویلي چې د امریکا د ولسمشر دوامدارې څرګندونې او پر ایران بریدونه به ونه زغمل شي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې پر ایران به بریدونه تر هغه وخت دوام ولري چې د یې د درولو پریکړه وکړي. د کانګو هیواد لا هم د ایبولا د یوې نادرې بڼې د خپرېدو پر ضد مبارزه روانه ساتلې ده. د وبا د مې په 15مه لومړی ځل اعلان شو او تر اوسه یې نه کومه تایید شوې درملنه شته او نه هم واکسین لري. د کانګو چارواکي وایي چې د دوشنبه تر ورځې پورې نږدې 2000 کسان په دې ناروغي اخته شوي او 202 کسانو د هیواد په 3 ولایتونو کې د دغه ناروغي له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. همدارنګه د دې ناروغي پیښې په گاونډي هیواد یوګاندا کې هم تایید شوې دي. د ایبولا د نوې بڼې د درملنې لپاره کلینیکی آزموینې تیرونی پیل شوي او څېړونکي تمه لري چې د دې ویروس پر ضد اغیزمنه درملنه پیدا کړي. د افغانستان په بازارونو کې په ځانګړي ډول د پلازمینې کابل په بازارونو کې په وروستیو ورځو کې د نفتي توکو بیې لوړې شوې دي. د بیو دغه ناڅاپي لوړوالي د موټر چلوونکو، سوداګرو او عامو خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي، ځکه د سونګ توکو د نرخونو زیاتوالی د ترانسپورت، خوراکي توکو او نورو لومړنۍ اړتیاو پر لګښتونو مستقیم اغیز کوي. د معلوماتو لمخې دا مهال په کابل کې د 1 لیټر پټرولو بیه 20 افغانۍ، د 1 لیټر ډیزلو بیه 3 افغانۍ او د 1 کیلوګرام مایع غاز بیه 4 افغانۍ ده. په داسې حال کې چې یو اونۍ وړاندې د دغو توکو بیې شاوخوا 10% ټیټوي. کابل ښاریان له مسؤلو ادارو غواړي چې د بیو د کنټرول لپاره عملی ګامونه پورته کړي. د استرالیا په ملبورن او اډلیډ ښارونو کې د افغانستان د کرکټ د پخوانی ملي لوبغاړي شاپور زدران او د افغانستان د لومړي ستورمزلي عبدالحد مومند د فاتحي مراسم تر سره شول. په دغه مراسمو کې ګڼ شمېر میشتو افغانانو ګډون کړی و. ګډونوالو د دواړو شخصیتونو د ژوند، فعالیتونو او خدمتونو یادونه کړې او د هغوی روحونو ته د مغفرت دعاوې کړې دي. په ملبورن کې د ترسره شویو مراسمو پر مهال د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی ویاند فرید هوتک د شاپور زدران د ورزشي ژوند د کرکټ په برخه کې د هغه د فعالیتونو او له هیواد سره د نوموړي د تړاو په اړه خبرې کړې دي. د افغانلی ټولنې مشر نثار احمد سنځر د شاپور زدران او عبدالحد مومند د لاسته راوړنو یادونه کړې او د یو شمېر استرالیایي چارواکو لخوا رالیږل شوي پیغامونه یې له ګډونوالو سره شریک کړي دي. هسپانیا د فوتبال نړیوال جام پایلوبې ته لاره پیدا کړه وروسته له هغه چې په ډالاس کې د نیمه پایلوبې په سیالۍ کې فرانسه 2-0 ماته کړه. سبا د 2024 کال د نړیوال جام دویمه نیمه پایلوبه د انګلستان او ارجنټاین لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د دغه لوبې ګټونکې لوبډله به د دوشنبه په ورځ له هسپانیا سره په پایلوبه کې مخامخ شي. دا و د نن ورځ لاند خبرونه چې ما مجيب منیب تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښي پر پودکاسټ یو اورئ